د ایران په بندر عباس کې افغان سوداګرو ته ستر زیانونه اوښتي. دغو سوداګرو ته څومره زیان څنګه اوریدلی؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه کتلی شئ. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د افغانستان د کانونو او صنایعو خونې مشر شیرباز کمینزاده له افغانستان انټرنیشنل سره په یوه مرکه کې وایي چې د بندر عباس په رجایي بندر کې د اورلګیدنې له امله افغان سوداګرو ته هم زیان اوښتی دی. هغه د دوانۍ یا دوشنبې پر ورځ د غوایي پر 8مه ډیره کړې چې افغان سوداګر د پاکستان لخوا د لګول شوو محدودیتونو له امله د ایران له بندرونو څخه کار اخلي. د نوموړي په وینا هغوی په عمده ډول ماشیني او نور توکي له بندر عباس او چابهار څخه واردوي. کمینزاده وایي چې بندر عباس د افغان سوداګرو د مالونو د راواردولو لپاره یو له مهمو بندرونو څخه دی، خو پر ایران په ځانګړي ډول پر دغه بندر لګول شوي بندیزونه د افغان سوداګرو کاروبار هم اغیزمن کړی دی. د هغه په خبره چابهار له بندیزونو څخه بخښل شوی دی. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي چې پر امریکا د ډونالډ ټرمپ له واکمنېدو او پر ایران د واشنګټن د نوو بندیزونو تر لګېدو وروسته چابهار بندر هم په دغو بندیزونو کې شامل دی. کمینزاده ډیره کړې چې د اورلګیدنې پر مهال د افغان سوداګرو ځینې مالونه په بندر عباس کې وو، خو د دغو مالونو د کچې په تړاو یې جزئیات نه دي ورکړي. هغه وایي چې سوداګر لا هم په بندر کې خپلو سوداګریزو مالونو ته لاسرسی نه لري. هغه د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ ویلي چې چاودنه او اورلګیدنه په هغه سیمه کې رامنځته شوې چې حساس توکي پکې ساتل کېدل. هغه هیلهمندي ښودلې چې د افغان سوداګرو مالونه ډیر زیانمن نشي. د افغانستان د کانونو او صنایعو خونې مشر همدا راز وایي چې هیواد یې د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره بدیلې لارې پیدا او له قزاقستان د منځنۍ اسیا له هیوادونو او چین سره یې سوداګریزې اړیکې پراخې کړي دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.